بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زه ذاکره بارکزی ستاسو د ریاضي مضمون ښوونکي د کوم یو ټولګي ده؟ د دویم ټولګي ریاضي مضمون دی او زموږ موضوع په دې کې څه ده؟ د متناوب شمیرل دي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په لومړی لوست کې چې د عدد مفهوم و هغې کې تاسو د عددو لیکنه، ترتیب، بول د کمو، ډیرو او برابرو یا مساوي لیک او لوست دواړه زده کړو. اوس راځئ چې نن موږ خپل نننی لوست چې د متناوب شمیرلو زده کړه ده، په دې باندې بحث وکړو، په دې باندې خبرې وکړو چې متناوب شمیرل څه رقم شمیرل دي. تاسو شمیرل خپله یاد کړي چې د صفر نه شروع کوئ یا د یو نه شروع کوئ، همدغسې جیګو یا لوړو چې ته عددونو ته لاړ شئ. خو دلته متناوب په شمیرلو طریقه مختلفه ده. راځئ چې نن سره په دې باندې بحث وکړو. بیا هم د دویم ټولګي ریاضي مضمون دی، د بسم الله په ویلو باندې چې کو خپل نننی لوست شروع کو. ګرانو زده کوونکو، زمونږ دویم لوست څه دي؟ متناوب شمیرل. متناوب شمیرل څه دي؟ دلته لیکلي دي چې دوه دوه، پنځه پنځه، زیاتول. ښه، د دې لوست هدف څه دی؟ په دې کې یعنی څه شی باید موږ زده کړو؟ په دې لوست کې زده کوونکي باید متناوب شمیرل زده کړي. چې اوس متناوب په معنا که تاسو دلته کتلي لږ به پوه شوي یاستئ چې څه معنا، یعنی دوه دوه زیات کوئ، پنځه پنځه زیات کوئ، په هر عدد باندې دوه دوه زیات کوئ، پنځه پنځه همدغسې څه کوئ؟ لوړو عددونو ته یا جیګو عددونو ته لاړ شئ. خو د دې طریقه به نن موږ د خیره په دې لوست کې سره زده کړو. راځئ چې خپل د اولنۍ برخې ته لاړ شو چې دې کې موږ ته څه لارښوونه کړې. د خپلو ټولګیوالو له سترګو څخه په کار اخیستو سره دوه دوه زیات کړئ او عددونه یې ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې تاسو دلته ولیدل چې لیکلي دي چې د زده کوونکو یا د خپلو ټولګیوالو سترګې وشمیرئ، یعنی دوه دوه ډېر کوئ. په دې معنی چې یو نفر چې دوه سترګې لري، د بل دوه سترګې ورسره وشمیرئ چې څو دانې کیږي. د بل نفر دوه سترګې، یعنی دلته که خپله ټولګیوالو شمیرو یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، یعنی لس نفره دي. خو د دې هر نفر سترګې که وشمیرو، هر نفر دوه دوه سترګې لري، یعنی د دوه دوه باید زیات کو چې هغه څه رقم شمیرل کیږي. راځئ چې دلته موږ د خپلو ټولګیوالو سترګو په شمیرلو سره د متناوبو شمیرلو څه وکړو؟ شمیرل پیل کړو. دلته لیکل شوي دي چې دوه، صحیح، یو نفر دوه سترګې لري، لکه یو، دوه. دویم نفر دوه سترګې دا لري، درې، څلور، څو دانې شوې؟ څلور. دریم نفر دوه سترګې هم دا لري، دلته څو دانې؟ څلور. د دې دوه سترګې چې وشمیرو، پنځه، شپږ، چې دلته لیکل شوي شپږ. دوه نور چې دې سره زیات کو، یعنی څو کیږي؟ شپږ دلته و اته. ښه، دلته راځو د دې نفر شمیرو، اته دانې خو دلته و، نهه، لس. لس. دلته یولس، دولس. دیارلس، څوارلس. دلته پنځلس، شپاړس. دلته هم ولس، اتلس. ښه، دلته څه دي؟ نورلس، شل. یوویشت، دوهویشت. دېرش، څلېرویشت. پنځهویشت، شپږویشت. شپږویشت. ښه، ګرانو زده کوونکو، دلته که تاسو لیدلي، یعنی که عددونه موږ یو یو دانه وشمیرو، دوه پسې درې راځي، بیا څلور راځي، بیا پنځه راځي، ورپسې شپږ راځي، و راځي، بیا ورپسې اته راځي. خو موږ دلته دانه دانه
نه شمیرو. دوه چې کله زیاتو نو چې کو عددونه هم همدغسې جیږي، یعنی یو ترمنځه عدد نه لیکو، هغې نه بعد عدد لیکو. دلته لکه تاسو چې وکتل دوه سترګې، دلته یو نه دی لیکلی چې وشمېر یو دوه سترګې د یو نفر، د دوه نفرو څلور سترګې، د درې نفرو شپږ سترګې، د څلور نفرو اته سترګې. دلته آفرین، دلته مثلا د پنځو نفرو لس سترګې او همدغه شان د شپږو 12 سترګې. دلته یعنی د دوو په زیاتولو باندې تاسو د هغې شمېر ولیکل چې دلته ټولې سترګې څو دانې شوې؟ 26 دانې. 26 دانې سترګې شوې. که دلته موږ ګورئ دوه عدده ډېر کړل، په لاندې کې په دویمه برخه کې تاسو ته لیکلي چې څو ګوتې دي. دلته هم د سترګو تعداد پیدا که، دلته د ګوتو شمېر تاسو پیدا کوئ. دې کې لیکلي دي چې د خپلو ټولګیوالو د لاس د ګوتو په واسطه د 5 په زیاتولو سره عددونه په لاس راوړئ او ولیکئ. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس دلته تاسو وګورئ چې یعنې ستاسو د ټولګیوالو ګوتې ټولې څو دانې دي. که دلته تاسو دوه شمېر ډېر که، دلته په هر یو لاس کې څو ګوتې دي؟ 15 ګوتې. که تاسو د هر یو نفر لاسونو ګوتې وشمېرئ، یعنې چې دی 15 تاسو ډېروئ. څنګه چې تاسو ګرانو زده کوونکو په دې کې انځور کې ګورئ چې د هر یو څه شی دي ګوتې شمېرل شوي دي، لکه 15 دلته دي، 15 دلته، 15 دلته، همدغه شان 15 ډېر شوي. ګورئ دلته موږ یو څه لرو چې دا هم تاسو د 5 ښودنه کوي. لکه 5 ګوتې دې لاس کې دي، صحیح؟ 1 2 3 4 5. 5 چې ورسره نور ډېر کو څو کېږي؟ آفرین، شپږ، اووه، اته، نهه، لس. دا لس ګوتې. لسو سره چې 5 نور ډېر کو، 11 12 13 14 15 ګوتې. 5 سره چې نور ډېر کو، آفرین، 14 15 18 19 20. په همدغه شان که خپل لاس ورسره کېدو، 20 دا شو، 21 22 23 24 25. دې 5 سره که دا 5 نور ډېر کو، آفرین، 26 28 28 29 30. دا چې دي یعنی 5 عدده مونږ دې سره چې کوو ډېرو. چې دلته د یو نفر یو لاس کې 5 ګوتې دي. که د 2 لاسو ګوتې وشمېرو څو کېږي؟ 10 ګوتې. که د 3 لاسونو ګوتې وشمېرو څو کېږي؟ 15 دانې. دلته اوس راځئ چې د 4 لاسونو وشمېرو چې 4 لاسه چې کله کېدو ګوتې څو دانې کېږي؟ 15 خو د 3 شو، دلته 14 15 18 19 20. ښه اوس راځو بل لاس ورسره یو ځای کوو، 21 22 23 24 25. ښه دلته 26 28 28 29 30. ښه دلته چې شو 30 ګوتې شوې. دلته ټولې څو ګوتې شوې؟ ټولې 30 ګوتې. یعنی که دې لاسونو سره نور لاسونه هم زیات کړئ، لکه د دې خوا کې دا کې دی 15 ورپسې 15 او همدغه شان 5 چې کوي نور ورسره کېدی، دا عددونه 5 ډېر ځي، لکه دا 15 بیا 40 45 50 ته چې کېږي د دې شمېر رسېږي. ګرانو زده کوونکو، اوس راځئ چې په دې کې تاسو ته لکه د دې ښودنه وشي چې 2 بیا 3 بېلول تاسو څرنګه چې کولی شئ په دې شیانو کې څه رقم د 2 پوهېږئ. که دلته تاسو دا 2 معنی کېدی، د 2 نورو په زیاتولو، دا نه یوازې په سترګو، په هر شي کې تاسو چې کولی شئ دا شمېر تاسو کولی شئ. ښه 2 دلته بیا دا 2 ډېر کوي، څو شو؟ 2 4 6
اته لس دا وګورئ 12 14 14 اتلس دا هم شل او همدغه شان نورم تاسو چې کولی شئ د دوو شمیر څه کولی شئ ډیرولی شئ همدغسې چې تاسو دوه کیدئ په دې کې تاسو څه شی کیږي د دوو شمیر دوه پنځه تاسو هم څه کولی شئ په دې کې ډیرولی شئ ښه ګرانو زده کوونکو دا چې د دې دوه او د دریو چې شی زیاتولو شمیرلو ته څه وایي د متناوبو شمیرل په دې کې تاسو چې کوئ د اسانه د لوبیا دانو نه هم استفاده کولی شئ یعنې دې نه هم کار اخیستلی شئ که دلته تاسو 15 دانې د لوبیاو دانې کیدئ 15 ورسره نور زیات کوئ همدغه شان 15 نور 15 نور په دې شان 15 نور یعنی تاسو په دې کې څه کولی شئ ډېر په اسانه باندې برخه کولی شئ خو ګرانو زده کوونکو دا یوازې چې دی په د دوو یا د 15 د زیاتو شمیرل نه دي تاسو کولی شئ چې پس له دوو نه درې ډېر کوئ څلور ډېر کوئ همدغه شان 15 پورې تاسو څه کړئ وکړی شئ چې دا عددونه ډېر کوئ او د دې چې طریقه د شمیرلو باندې پوه شئ ګرانو زده کوونکو چې دا وه ستاسو نننۍ زده کړه د متناوبو شمیرلو په هکله انشاءالله چې تاسو د متناوبو شمیرلو په معنا او مفهوم باندې پوه شوي یاستئ او کور کې په ډیرو وړو شیانو سره یا خپل ګوتو سره یا سترګو سره چې شی وکئ د دې شمیرلو تمرین وکئ تر راتلونکي زده کړې پورې چې بیا هم ستاسو خدمت ته حاضرېږم په لوی الله سپارم خوشحاله اوسئ